لمونځ رانه پاتې سو. من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك. لمونځ هغه نور دی چې د ژوند تیارې درته روښانه کوي. لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين. اتمه برخه. الحمد لله الذي جعل صلاة عماد الدين وصلة قوية بين الله وعباده الموقنين وكتابا موقوتا على المؤمنين. أما بعد. قدر منو أوردنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالی جو کی شروع جوړ او خوشاله بیاست او ژوند بمو په خوشیو کې تیریږي. جمعه ته تلل محترمو که فرض کړو ستا له کوره تر جومات ته 3 دقیقې لاره ده او یو لمانځه ته په تلو راتلو ستا 6 دقیقې لګیږي، نو که 5 لمانځونه په جومات کې وکړو په ورځنۍ بڼه به جومات ته په تلو راتلو کې ستا 10 دقیقې ولګیږي. اوس اجازه راکړه چې ستا پر ژوند د دغو 10 دقیقو ورځنۍ ګرځېدا اغېز ښکاره کړو. کمزوري د حس ورکېدل او عصبي ګډوډي یو بدني شعور دی، نو په خوځښت او تک سره د بدن بڼه بدلول د بدن داخلي شعور او حالت هم بدلوي. علمي څېړنو موندلې چې د تک پر مهال د هوا داخلول او خارجول او د اعصابو په ارامتیا کې لویه ونډه لري او رواني فشار کموي. د عادت له مخې ګرځېدل ممکن د بدن د غیر صحي کولسترولو په کمولو او صحي اړینو کولسترولو په ډېرولو کې مرسته کوي او دا په خپل وار د صحي وزن په ساتلو او د بدن سره په اړین بدن جوړونه او د طبیعت په ښه والي کې مرسته کوي. پیاده ګرځېدل په وینه کې ویټامین ډي غښتلي کوي چې په پایله کې د زړه او رګونو په رنځ د اخته کېدو خطر کمیږي. پیاده ګرځېدل په بدن کې لوی عضلات په حرکت راولي لکه د پنډیو، پښو، ورنو او زنګنو عضلات، او د دغو عضلاتو حرکت په بدن کې د وینې له ویش سره ډېره مرسته کوي. د اکسیجن رسولو سیستم غښتلي کوي، د زړه او شیرشانونو د زغم توان ډېروي، د هډوکو روغتیا ساتي، چاغوالی کنټرولوي او د شکرې په رنځ د اخته کېدو چانس کموي. په ورځنۍ بڼه په ټینګار سره 10 دقیقې ستا پیاده ګرځېدل چې په 5 لمانځو ویشل سوي په اوږدمهاله توګه ستا د روغتیا په ساتنه کې د پام وړ اغېز لري. لکه څنګه چې لمونځ په ورځنۍ بڼه د توان نوي کولو سرچینه ده، همدارنګه پیاده ګرځېدل د بدن کمزوري، د اعصابو سختي او سستي له منځه وړي. نو که د لمانځه ادا کولو په اړه دې سستي احساسوله، داسې ګمان مه کوه چې د هیڅ شي نه ترسره کولو په حالت کې پاتې کېدل به ستا دغه احساس لیرې کړي، بلکې ستا ولاړېدل او جومات ته پیاده تلل د دغې ستونزې یوازینی حل دی. رکوع او سجده. کله چې ته لمونځ کوې نو لږ تر لږه 11 ځله رکوع یعنې مخ خواته بدن کږول او لږ تر لږه 2 ځله سجده یعنې سر ته وینه پمپول کوي. نو په دې نړۍ کې له مسلمانانو پرته بل څوک داسې نه موندل کیږي چې په ورځنۍ بڼه داسې منظم حرکات ترسره کړي. یعنې دا شمېره یوازې د فرض لمونځونو د رکوع او سجدې دي، سنت او نفل لمونځونه نه دي پکښې حساب سوي. په 188 کسانو کې د مسلمانانو د لمانځه د حرکاتو یعنې قیام، رکوع او سجدې په څېر یو تخصصي څېړنې دا خبره ثابته کړې چې په همیشني بڼه لمونځ کول د ملا د تیر او د مهرو په رنځ اخته کېدو کچه راټیټوي. همدارنګه په غربي هیوادونو کې ډېر هغه طبیعي او سپورټي مرکزونه چې په طبیعي درملنه کې تخصص لري د لمانځه ځینې حرکتونه لکه قیام، رکوع او سجده د درملنې او سپورټ بنسټ حرکتونه ګڼل دي. څېړنې دا خبره زیاته کړې چې په ورځنۍ بڼه د دغو حرکتونو تکرار روغ خلک هڅې پولې ته رسوي چې په طبابت کې په لوړه کچه بدن جوړونه بلل کیږي او د چاغوالي، شکر او لوړ فشار له ناروغانو سره د بدن د بیولوژیکي کړنو په تنظیم او روغتیا کې مرسته کوي
او د بدن ځینو عضلاتو ته ډېره ګټه رسوي، لکه د مخ، سترګو، خولې او ژبې عضلات او د معدې، کولمو او سږو داخلي عضلات، ځکه د شږو حرکت ډېروي. څېړنه زیاتوي د ملا د لاندنۍ برخې دردونه د بالغو کسانو عامه ستونزه ده چې غالبا د ملا په اوږدو کې د نرمښت د نشتون له امله رامنځته کیږي. د رکوع بڼه چې ملا مخ لوري ته وړل کیږي او زنګون مستقیم وي د ملا په اوږدو کې د نرمښت له ډیرا سره مرسته کوي او د ملا د لاندنۍ برخې په دردونو د اخته کېدو احتمال کموي. لمونځ لکه څنګه چې د بدن د ټولو وړو او لویو بندونو ساتنه کوي او له فشار پرته یو نرم او اسانه حرکت دی، همدارنګه په دوام سره سم ادا کول یې په ورځنۍ بڼه د عضلاتو د زغم توان هم غښتلی کوي. او په سجده کې د هغو رګونو ساتنه کیږي چې د دماغ ټولو برخو ته غذا رسوي او دماغ ته دا توان ورکوي چې په زړ بوټي کې خپله دنده په بشپړ ډول سرته ورسوي. همدارنګه په سجده کې د زنګونونو او خېټې عضلات اړیکه پیدا کوي او یو بل ته فشار ورکوي چې په پایله کې د هاضمې سیستم فعاله کیږي. او سجده د هغه بدني مساج په څیر ده چې د خېټې د دیوال او پانقراس د فعالیت او غښتلتیا لپاره ترسره کیږي، څو د معدې او کولمو له حرکت او د تریخي د افرازاتو د ډیروالي سره مرسته کوي، د هضم او غټ کولمې حالت ښه کوي، د قبض په ناروغۍ له اخته کېدو مخنیوی کوي او د خېټې او کناټو په شاوخوا کې د وازدو غونډېدل کموي. نو په دې توګه سجده او د هغو تمریناتو تر ټولو غوره بڼه ده چې په اوس وخت کې یوګا د خپل تمریناتو د یو ځانګړي ډول په توګه کاروي. د تشهد لپاره په تکرارېدونکې ناسته کې د بدن ټوله دروندوالی په زنګونونو وي او په دې توګه په زنګونو کې بشپړ انعطاف رامنځته کیږي. د پنډیو په رګونو او شرشانونو کې زیاته ولاړه وینه لیرې کیږي او په پایله کې په رګونو کې د وینې کلکېدا د رنځونو مخنیوی کوي. د تشهد لپاره د ناستې بڼه د پنډیو د رګونو او شرشانونو د وچېدا څخه د وقایې په لړۍ کې تر ټولو غوره تمرین بلل کیږي. له تشهد وروسته مسلمان د خپل مانځه د پای ته رسېدا اعلان ښي او چپ لوري ته د غاړې په تاوولو او سلام ویلو سره کوي. ښکاره خبره ده چې له لمونځ کوونکو پرته دغه ساده او اسانه کړنه ډېر کسان د ډېرو ورځو په ترڅ کې نه ترسره کوي. لږ تر لږه په ورځنۍ بڼه 5 ځله د دغه تمرین تکرارول د غاړې د عضلاتو لپاره پوره مناسب بلل کیږي او په دې سره فقرات او نازک تارونه په حرکت راځي او غښتلتیا یې ګټوره ده او د هغې ستونزې او درد ساتل کیږي چې د غاړې په فقراتو کې د نرمښت د نشتون په پایله کې رامنځته کیږي. منځ له انسان سره مرسته کوي څو له هغو ناڅاپي عوارضو سره عادت سي چې کله ناکله انسان ته پیښیږي، لکه د اوږدې ناستې وروسته ولاړېدل چې په ځینو وختو کې د فشار د ټیټېدا او کله ناکله د بېهوشۍ لامل ګرځي. نو هغه کسان چې پر مانځه دوام کوي هیڅکله له دغه حالت او سرګنګسي څخه شکایت نه کوي. د لمانځه وختونه څو ځله چې د لمانځه وخت درڅخه تېر سي او وروسته دې د لمانځه ادا کولو هڅه کړې، نو دا احساس دې کړی دی چې لمونځ در باندې ډېر دروند دی. ولې؟ الله تعالی موږ ته په خپل وخت کې د لمانځه ادا کولو امر کړی دی او له خپل وخته د لمانځه وروسته کوونکو ته یې د عذاب یادونه کړې او ویلي دي ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ژباړه: نو د داسې لمونځ کوونکو لپاره تباهي ده کوم چې له خپلو لمونځونو څخه غافلان وي. الله تعالی داسې نه دي ویلي الذي هم فی صلاتهم ساهون، بلکې ویلي دي الذي هم عن صلاتهم ساهون، یعنی دلته له سهو څخه موخه هغه سهو ده چې لمونځ له خپل وخت څخه دومره وروسته کړي چې د بل مانځه وخت رارسیږي. د لمانځه لپاره د ثابتو وختونو شتون او پر همدې وختونو د پابندۍ راز څه دی؟ المانی پروفیسر کنوټ پایپر داسې ټکنالوژي ته لاسرسی پیدا کړی چې پر مټ د موجوداتو او په ځانګړي ډول د انسان له بدنه خورېدونکي طاقت لیدل کیږي. په یوه ځانګړې څېړنه کې چې د مسلمانانو پر مانځه یې ترسره کړې، هغه دا موندلي چې په خشوع سره لمونځ کوونکي تر هر مانځه وروسته په لویه کچه روحي طاقت ترلاسه کوي او دا معلومات یې تر مانځه وړاندې او وروسته د انسان له بدن څخه د طاقت د خورېدا له انځوره ترلاسه کړي دي. دا چې مسلمان په شپه او ورځ کې 5 ځله لمونځ کوي، حکمت یې دا دی چې په شپه او ورځ کې د انسان روحي طاقت بیا چارج سي
او د ستړیاوو او ورځني چارو په مقابل کې یې داخلي سلامتیا او د نفس صفایي دوام مومي. لکه چې یو صالح انسان ویلي دي دنیا لوییږي او بیا هم لوییږي، خو کله چې د لمانځه وخت را رسیږي نو بیرته یې خپل اندازې ته را وګرځوي. حیرانونکې خو لا دا ده چې د لمانځه په وختو کې د انرژي کچه لوړیږي، ان تر دې چې د لمانځه پر مهال د اذان سره دغه انرژي خپل وروستي کچې ته رسیږي او بیا په تدریجي بڼه راټیټیږي څو د بل لمانځه وخت را رسیږي او د بل لمانځه د وخت پر رسېدا بیا انرژي خپل وروستي حد ته رسیږي. د لمانځه د وختونو او هغو طبیعي هورمونونو ترمنځ چې د لمنځونو په وختو کې د انسان بدن افرازوي یوه لویه اړیکه شتون لري. له همدې امله هغه لمونځ چې د خپل وخت څخه پاتې سي بیا موږ ته دروند ښکاري. نو د دې ستونزې حل دا دی چې موږ باید هرومرو له همهغه لوړ طاقت څخه ګټه پورته کړو چې د لمانځه په وختو کې رامنځته کیږي او لمنځونه په خپل وختو کې ادا کړو. دا د هغو کسانو یو ډېر مهم راز دی چې هیڅ کله ترې لمونځ نه پاته کیږي او هغوی د اذان د اورېدو سره سم په لومړي وخت کې د لمونځ کولو حرص لري. نو د لمانځه ټاکلي وخت چې لوړ طاقت له ځان سره لري د هغه قوي هڅونکو په څیر دی چې پر لمانځه ټینګار اسانه کوي او هیڅ عذر ته دا اجازه نه ورکوي چې تا دوکه کړي او درته ووایي ته باک نه لرې تر لومړي وخت وروسته به لمونځ وکړې. په حقیقت کې دا عذرونه له تیر شي مخکې د ابلیس وروستی هڅې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د لمانځه اذان وسي شیطان په داسې حال کې تیښته کوي چې باد یې ماتیږي خو اذان وانوري، نو کله چې اذان پای ته ورسیږي بیا راګرځي. له همدې امله شیطان په خپل ټول توان هڅه کوي چې تا یوازې د اذان تر پای ته رسېدو پورې د لمانځه څخه وروسته کړي، ځکه هغه په دې وخت کې په تیښته وي چې پوه سوې نو په ځان یې لازمي کړه. واړه عادتونه زموږ ژوند یوازې د ورځني عادتونو ټولګه ده او هغه واړه عادتونه چې موږ یې په ورځني بڼه ترسره کوو شونې ده یا مو لویې بریا ته ورسوي یا مو له داسې ستونزو سره مخ کړي چې د زغم توان یې نه لرو. د بیلګې په توګه هیڅوک دا شکایت نه کوي چې په یوه شپه او ورځ کې یې وزن ډیر سو یا د وزن ډیرېدا له امله ځینې ناروغۍ ورته پیښې سوې، بلکې دغه وزن ډیرېدل او اړوند ناروغي یې د ځینو وړو ضرر رسونکو عادتونو د غونډېدلو یا د کوچنیو ګټورو عادتونو د بابیزه ګڼلو پایله ده او موږ اړ یو څو په ډیر زیات هغه څه ورغوو چې ډیر اسانه مو خراب کړي دي. همدارنګه د ژور خفګان یعنی ډیپریشن ناروغي په یوه شپه او ورځ کې نه رامنځته کیږي، بلکې دا د هغو ورځنیو بدو ساده عادتونو غونډېدل او تر هغه وخته یې عادي ګڼل دي څو داسې یو ورځ راسي چې بیا ناروغ هم له دغې ټولګۍ سره د مقابلې کولو توان نه لرل احساس کړي، له ژوند سره مینه ورکه سي او پایله یې د ځان وژنې هڅه وي. همدارنګه واړه صحي او ګټور عادتونه کولی سي چې موږ یوې لویې بریا ته ورسوي او د الله تعالی له حکمتونو څخه دا هم دي چې په شپه او ورځ کې یې پر موږ 5 ځله لمونځ فرض کړی دي. نو هغه وړې کړنې چې د لمانځه سره تړاو لري هغه اودس کول، جومات ته تلل او د لمانځه حرکتونه په اوږدمهاله کې پر بدني او رواني صحت لوی اغیز لري. له څومره ډیرو سپین سره ناست یم چې عمرونه یې له 80 او 90 کلو اوښتي خو عقلونه او روغتیا یې سالم دي، ځکه په ځوانۍ او قوت کې هغوی لمونځ وساته نو په سپینږیرتوب او کمزورۍ کې لمونځ هغوی ساتي. حیرانونکې ده په دې عمر کې چې زامنو او لورانو یې ودونه کړي او ملګري یې له منځه تللي دي، لمونځ د هغوی لپاره یو ښه ملګری ګرځېدلی دی. دا هغه کسان دي چې د خپلو بغچاوو او د خپل چاپېره خلکو سره د لوړې کچې مینې پر مهال یې لمونځونو ته خپل وختونه ورکړي او دا د اوس د یوازیتوب او کمزوري پر مهال لمونځ هغوی ته بدله ورکوي. ګواکې لمونځ د هغه یوازیتوب او ستړیا درمل دی چې دغه عمر ته رسېدلي ډېر کسان ورسره لاس او ګرېوان دي. نو څنګه به هغه سپینږیري په ورځني بڼه یوازیتوب او ستړیا احساس کړي چې په شپه او ورځ کې 5 ځله له خپل کوره راکوزیږي او جومات ته تګ راتګ کوي، او څنګه به هغه سپین سرې زړه تنګه سي چې هره ورځ په هغه وختو کې چې د لمونځونو ترمنځ دی په کورنیو چارو او د لمسیانو په پالنه کې بوخته وي. او داسې ګمان هم مه کوه
که چا د ډېرو بوختیا له خپلوانو سره د ډېرې مینې په وخت کې لمونځ پرې ایښی وي، اوس چې دا توان ولري چې په لوړ سن کې په لمانځه ټینګار وکړي او د خپل یوازیتوب درملنه دې ورباندې وکړي، ځکه یوازې هغه شی ریبلی سي چې کرلی یې. لمونځ انرژي ده. داسې ګمان مه کوه چې لمونځ کول به تا ستړی یا کمزوری کړي، بلکې لمونځ د انرژي سرچینه ده. لمانځه ته په ولاړېدو به دې انرژي او تازهوالی نوي سي. دا ګمان هم مه کوه چې هیڅ شی نه ترسره کولو په حالت کې پاتې کېدل به د سستوالي هغه احساس له تا څخه لیرې کړي چې کله ناکله در باندې غلبه کوي، بلکې لمانځه ته ولاړېدل دې د سستوالي احساس له منځه وړي. که ته هر کار کوي او هر څنګه احساس ولرې، لمانځه ته ولاړېدل به ستا مثبت طاقت ډېر کړي، د کار په اړه به دې مرسته وکړي او د ښه والي احساس به وکړې. صبر ورباندې وکړه. دا د یو پوه او حکمت والا الله تعالی لوري خپل هغه حبیب محمد صلی الله علیه وسلم ته امر و چې د شپې له مخې به یې د ډېرو نفلو لمونځونو له امله پښې وپړسېدلې. نفلي لمونځ د هغه لپاره د فرضي لمانځه یوه نه بېلېدونکې برخه وه او دغه فرضیت د هغه په وخت کې د هغه له وجود سره تړلې وه. له ټولو خلکو څخه غوره کړل سوی و څو بشریت ته د فرض لمونځ رسولو دنده پر اوږو بار کړي. څه ګمان کوې؟ ولې د حکمت والا الله تعالی له لوري د لمانځه رسولو په اړه لومړی ګمارل سوی ذات ته دا ډول امر کیږي؟ آیا په باریکیو پوه الله تعالی له مهربان نبی صلی الله علیه وسلم څخه په خپل نفس کې د لمانځه په اړه کومه بېصبري لیدلې وه چې دغه نصیحت یې د امر په بڼه ورته راورساوه؟ صبر ورباندې وکړه. هېڅکله نه. څنګه داسې کېدی سي؟ او حال دا چې هغه په هر وخت کې لمونځ کاوه، فرضونه، سنتونه او نفلونه به یې کول، په کور کې یې هم لمونځ کاوه، په سفر کې هم، تر خوب وړاندې یې هم لمونځ کاوه او وروسته هم. شکر یې لمونځ او صبر یې لمونځ و، خوښي یې لمونځ او پریشاني یې لمونځ و، اساني یې لمونځ او سختي یې لمونځ و. نو بیا ولې صبر ورباندې وکړه؟ دلته له صبر څخه موخه د لمانځه پر پایلو او میوو صبر کول دي. لمونځ هغه چاره وه او ده چې د مسلمان په ژوند کې تر هغه څه ډېره تکراریږي. حکمت والا الله تعالی لمونځ د بدلون وسیله ګرځولې. لمونځ هغه کړنه ده چې د لمونځ کوونکي د چلند او فکر د بدلون توان او وړتیا لري، خو دغه بدلون په یوه شپه او ورځ کې نه رامنځته کیږي. نو ځکه داسې امر سوی چې صبر ورباندې وکړه. صبر ورباندې وکړه. دغه جمله د داس آیاتونو په لړۍ کې راغلې چې د ځانګړې موخې، یعنې په هغه وخت کې د اسلام او ایمان پیغام ترلاسه کولو لپاره د ټینګښت، دوام او زغم خبرې کوي، او له دې څخه هم بحث کوي چې د انتقادونو او هغو ظاهري چارو دې هیڅ پروا ونه کړل سي چې د دغې موخې ترلاسه کولو لپاره هڅه کوونکي خلک پریشانه کوي. نو دې چې څه وایې په هغو صبر کوه او د خپل رب له ستاینې سره د هغه پاکي وایه. مخکې له لمر ختو او مخکې له ډوبېدو یې، او د شپې په څه شېبو کې یې هم پاکي وایه، او د ورځې په څنډو کې هم. ښایي ته راضي سې او هغو شیانو ته سترګې مه ور اړوه چې د دوی بېلابېلو خلکو ته مو د دنیایي ژوند د ښکلا په توګه د دې لپاره ورکړي چې هغوی پکې وازمایو، او ستا د رب درکړه سوې روزي غوره او ډېره پایدونکې ده. او خپل تبر ته د لمانځه امر کوه او خپله هم پرې ټینګ اوسه. موږ له تا څخه روزي نه غواړو، روزي موږ درکوو، او ښه انجام د تقوا خاوندانو لره دي. لمونځ په خپل تکرار سره داسې دی لکه د بشرت په تاریخ کې تر ټولو لوړې موخې، یعنې د اسلام د بلنې خپرول، ترلاسه کولو لپاره د ثابت پاتې کېدا او استقامت تمرین. د دغې موخې ترلاسه کوونکي د مخلوقاتو سردار نازولی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هیڅ دنیوي مادیات نه لرل، یوازې ثابت پاتې سو. استقامت یې وکړ او له ډېرو بدو او سختو خلکو سره په مخامخ کېدا کې په زړور او برلاس الله تعالی ډاډه و. نه تنها د دغو اشخاصو په مقابل کې، بلکې د ژوند د ټولو هغو غولونکو شیانو په مقابل کې اعتماد ورباندې وکړ چې ده ته وړاندیزېدل یا د خپلې موخې ترلاسه کولو له امله ترې بې برخې سوی و. مهربان نبی صلی الله علیه وسلم په ثبات او استقامت سره د خپلې موخې په ترلاسه کولو بریالی سو، تر دې چې پیغمبري ته یې ډېرو سختو او عنادي کسانو هم سرونه ټیټ کړل، لکه عمر خطاب رضی الله عنه
او خالد بن ولید رضی الله عنه ثبات او استقامت آن د مکې مکرمې تر فتح د رسول الله صلی الله علیه وسلم له صفونو څخه و. ناپلیون هیل مشهور امریکایي لیکوال دی. هیڅ داسې بریالی سوداګر به ونه ګورې چې دغه لیکوال مشهور کتاب فکر وکړه او شتمن څه نوي مطالعه کړي. دغه کتاب د لومړي ځل لپاره په 1927 میلادي کال کې چاپ سو، خو لا تر اوسه خرڅیږي او د تاریخ په اوږدو کې له ډېرو خرڅېدونکو کتابونو څخه دی. ناپلیون هیل د دغه کتاب په لیکلو تر 25 کلونو ډېر وخت لګولی او په دې موده کې یې د مختلفو برخو له 40 میلیونرانو سره لیده کاته څېړنه او کتنه کړې، معلومات یې راټول کړي او نظریات یې لیکلي دي، څو د دغو ټولو ترمنځ هغه مشترک رابط او د وصل نقطه پیدا کړي چې له امله هغوی د لویو شتمنیو په ترلاسه کولو توانېدلي دي. د 20مې پېړۍ په پیل کې سکاټلنډي اصلي امریکایي میلیارد انډرو کارنګي ځوان لیکوال او ژورنالیست ناپلیون هیل د دې لپاره وګماره څو د وخت د ډېر میلیونرانو سره چې په سر کې یې انډرو کارنګي و ناستې او مصاحبې وکړي. د بریا راز معلوم او په کتاب کې یې خپور کړي، ځکه د دغو ټولو میلیونرانو پیل له صفر څخه سوی و او په بډایه کېدا کې یې د تصادف هم کوم رول نه و، خو د وخت له غوره او بریالیو میلیونرانو سره یې ولیدل. په دې لړۍ کې یې د فورډ موټر جوړونکې کمپنۍ له مالک هنري فورډ د اوسني او پولادو د میلیونر چارلیز شواب د وخت تر ټولو ډېر بډای جن روک پولر د امریکا له پخواني ولسمشر تیودور روزویلټ سوداګر توماس ایډسون چې د زرو اختراعاتو خاوند ګڼل کیږي او نورو ډېرو سره ولیدل، څو د شتمنۍ مال پیدا کولو او تولید په اړه یې د هغوی لیدلوري راټولول او لنډ کړي. دا ټول د بدلون، د بریا، د سفر او د شخصیت جوړونې د پلان اړوند شخصي کیسې او رازونه دي چې په مرتب ډول یې په کتاب کې ځای په ځای کړي دي. ناپلیون هیل د خپل کتاب په 9م څپرکي کې د صبر او استقامت صفت د بریا د بنسټ په توګه یاد کړی دی او دغه صفت د دغو ټولو میلیونرانو ترمنځ مشترک و. حیرانونکې خبره دا ده چې ناپلیون هیل د دغه صفت لرونکو د بیلګې بیانولو په لړ کې د محمد صلی الله علیه وسلم یادونه کړې او د هغه لپاره یې د روسیې لوی پیغمبر په نامه یو پاراګراف ځانګړی کړی دی. په دې پاراګراف کې یې دا یادونه کړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه وتوانید چې په بشریت کې داسې بدلون رامنځته کړي، سره له دې چې هغه د خپل وخت رواجې زده کړې هم نوې کړې او معجزې یې هم د خپل رسالت د خپراوي د وسیلې په توګه نه دي کارولې، لکه څنګه چې پخوانیو پیغمبرانو دا کار کړی و. همدارنګه شتمن د نفوذ او ځواک خاوند هم نه و، خو د خپلو موخو ترلاسه کولو او رسالت خپرولو په لړۍ کې د هغه صلی الله علیه وسلم د صبر او استقامت له برکته په اوږدو کلو کې ټولې عربي جزیرې د هغه صلی الله علیه وسلم رسالت ومانه. استقامت هغه صفت دی چې پوه او ښه خبر الله تعالی غوښتل د خپل نبی محمد صلی الله علیه وسلم په نفس کې یې کښیږي څو د خپلو موخو په ترلاسه کولو وتوانیږي. لمونځ او اړوند چارې یې داسې دي لکه څوک چې د استقامت ترلاسه کولو اراده لري او د دروندوالي په وړاندې یې په ورځنۍ بڼه تمرین کوي. له همدې امله د صبر ورباندې وکړه خطاب راغلی، ځکه د لمانځه میوه په یوه شپه او ورځ کې نه ترلاسه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به له هرې سختي او خنډ سره د مخ کېدا پر مهال د لمانځه میوه موندله او د هرې ستونزې پر مهال مانځه له هغه سره د استقامت په اړه مرسته کوله، نو ټولې ستونزې به حل او ټول خوندونه به له منځه تلل. د انسان درول د لمانځه له درولو څخه موخه د انسان درول دی، هغه ساده اغیز چې په ورځنۍ بڼه یې په مکرر ډول لمونځ د لمونځ کوونکو شخصیت ته ورزیاتوي. په پایله کې د وخت په تېرېدا سره یو نوی انسان رامنځته کیږي. لمونځ په همدې معنا د نفس لپاره یو داسې روزنیز کورس دی چې ستا ټول عمر نیسي او په ورځنۍ بڼه له تا څخه 15 ځله تعهد غواړي. نو که غواړې چې ژوند دې سم سي، د لمانځه په اړه استقامت وکړه او په خشوع سره یې ادا کړه. ما د بدن جوړولو له یوه نړیوال پهلوان سره خبرې کولې
او د هغو تمرینونو په اړه مې ترې وپوښتل چې په ترسره کولو یې د هغه بدن تر داسې کچه بدل سوی چې اوږې یې پلنې او ملا یې نرۍ سوه. نو ځینې داسې تمرینونه یې راته وښودل چې نږدې ډېر یې ما پېژندل، خو د خبرو په پای کې یې مهم معلومات ورزیات کړل. راته ویې ویل ډېر هغه کسان چې د خپل بدن د شکل بدلولو هڅه کوي له یوه مهم لامل څخه یې بې پروا دي، او دغه مهم لامل وخت دی. هو دا یې راته وویل چې دغه مثالي بدن د ډېرو کلونو په تمرین دې حالت ته رارسېدلی دی. لکه څنګه چې د بدن بدلون په ورځني بڼه د څو کلونو لپاره صبر او تمرین ته اړتیا لري، همدارنګه د انسان د شخصیت او چلن بدلون د یوه مختلف انسان رامنځته کول هم په ورځني بڼه صبر او تمرین ته اړتیا لري. نو ځکه لمونځ او صبر ورباندې وکړه یو ځای راغلي دي. دلته ماته د عمر فاروق رضی الله عنه دوه حالتونه سترګې ته درېږي چې لومړی یې تر اسلام مخکې او دویم یې تر اسلام وروسته. په لومړي حالت کې موږ د عمر فاروق رضی الله عنه هغه ځیږ طبیعت او سخت شخصیت وینو چې د اسلام منلو او ښکاره کولو له امله له خپلې خور سره سوال او ځواب نه کوي، بلکې د وهلو داسې بد ورباندې کوي چې د هغې له مخ څخه وینې رابهیږي. په دې وخت کې عمر رضی الله عنه نه امیر او نه رئیس و، او نه د خپلې هغې خور چې ځانګړی ژوند لري په واک او پریکړه کې د دا ډول مداخلې حق درلودی. او دا هم باید په یاد ولرو چې دغه کړنه یې د خور په کور کې یو درو اشخاص په وړاندې ترسره کړې ده. په دویم حالت کې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه چې د وخت تر ټولو قوي دولت رئیس دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر دریږي او مسلمانانو ته د ښځو د مهرونو په اړه خطاب کوي، او یوه ښځه د ډېرو مسلمانانو په وړاندې د هغه وینا پرې کوي او رایه ورباندې بدلوي. عمر فاروق رضی الله عنه چوپ کیږي، که څه هم د خطیب وینا پرې کول ادب نه دی، جواز هم نه لري، او که عمر رضی الله عنه غوښتي وای نو د ښځې چوپ کول حق یې درلودی، خو په اړه یې عمر رضی الله عنه د مسلمانانو په وړاندې داسې وایي ښځه په حق کې ده او عمر تېروتلی دی. ای عمره، ټول خلک د تا څخه ډېر پوهیږي. د دواړو حالتونو ترمنځ موږ په ښکاره بڼه د صبر باندې وکړه میوه وینو. که چیرې هغه اغیز نه وي چې ورځ تر بل یې لمونځ د هر لمونځ کوونکي په نفس او چلن کې ورزیاتوي، نو مخکنی عمر به له وروستني عمر څخه بدل نه و. صبر ورباندې وکړه. موږ باید د هرومرو عمر فاروق رضی الله عنه د لمانځه د مطلوبو پایلو او ترلاسه کوونکي اغیز لپاره نمونه وګڼو. عمر رضی الله عنه وتوانید چې لمونځ د نړۍ د بدلون وسیله وګرځوي. د شک پرته په لمانځه داسې پوه سو لکه څنګه چې د لمانځه له شان سره ښایي، نو ځکه لمونځ کول یې د لمانځه په اړه زموږ له تصور څخه بشپړ بدل و. هغه به لمانځه ته د ژوند سره تړاو ورکاوه، څو له هغې موخې سره یې برابر سي چې د ترلاسه کولو هوډ یې درلودی، او دغه موخه یې د ژوند بدلون و. د دغه برابرښت یوه بیلګه هغه جمله ده چې عمر فاروق رضی الله عنه د خپل منځه په اړه ویلي دي: زه هرومرو پر منځه کې لښکر چمتو کوم. مطلب دا چې له لمانځه یې داسې انرژي ترلاسه کوله چې د هغې په مرسته په خپل نفس او بیا په خپله ټولنه غښتلې کېدو او ټولنه یې بدلوله. د شک پرته د لمانځه قایمولو پر مهال هغه پوهېدی چې دندې د لمانځه څخه ټولنیز ژوند ته د ارزښتونو انتقال دی. د اتمې برخې پای. وابعثوه بحبكم كيف الحياة إذا فقدت نقابي سادوا بها الفجار وانهملوا بها حتى